السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې تاسو په ټوله تر جوړه او د عافیت جامې پرتني. موږ څنګه کولی شو یوټیوبر سو او د یوټیوب چینل جوړولو لپاره څه شي د ضرورت ده، کوم کارونه باید وکړو، څه شي باید واخیستو موږ یوټیوبر سو او یوټیوب چینل خپل مخ ته بوځو. نو که چېرې تاسو هم په آینده کې غواړئ یوټیوبر سئ او یوټیوب چینل جوړولو ته مې اراده وي، نو دغه ویډیو تاسو وګورئ. انشاءالله تاسو مکمل معلومات درکوم چې موږ باید د یوټیوب چینل جوړولو لپاره څه شي د ضرورت ولرو تر څو موږ مخ ته لاړ سو او انکم ترلاسه کوو. نو که چېرې مو ویډیو ته معلومات دي تمام سه ویډیو کې مې څه معلومات ترلاسه کړل، ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. ویډیو مخکې خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نورو ملګرو سره موږ یوټیوبر سو باید تاسو کوم کارونه وکړئ. لومړی ملګرو تاسو باید یوه سپایه ولرئ. ملګرو تاسو زما دا سپایه وګورئ، دا مو په پیسو نه ده اخیستې. تاسو دا ویډیو درښکاره کوم ملګرو، تاسو دا ویډیو وګورئ په دې کونج کې. دا سپایه ما په خپله جوړه کړې ده ځکه ما سره دومره وس توان نشته زه یو سپایه ورباندې واخلم. سپایه قیمت هم زیات ده، نو تاسو باید یو سپایه ځان سره خامخا ولرئ ځکه سپایه ډېره زیاته مهمه ده. تاسو نشئ کولی چې هلته یو کتاب باندې کیدئ یا په یو بالښت باندې موبایل کیدئ، دا ځکه چې ستاسو وخت هم ډېر زیات نیسي. او که چېرې څوک درته موبایل ونیسي نو دا ویډیو خوري بیا صحیح نه راځي. نو تاسو کوشش وکړئ یو سپایه واخلئ او په وس کې نه درلودې د ما غوندې داسې یو سپایه. او بل هم ملګرو دوهم نمبر کې موږ باید یو میکروفون ولرو. میکروفون هم ملګرو ډېر زیات مهم ده چې موږ باید میکروفون یا هم یو مایک ځان سره ولرو. ما سره مخکې یو مایک و ملګرو، دلته به ما لګولی نورو ویډیوګانو کې، خو اوس ما سره متاسفانه مایک نشته ده. نو که چېرې تاسو هم یوټیوبر جوړول غواړئ، تاسو ملګرو داسې نه چې تاسو مایک باید ونه لرئ، تاسو باید یوټیوب چینل جوړ نه کړئ، یوټیوب مخ ته به ونه ځئ. دا دومره مهم نه ده، خو بیا هم ډېر زیات مهم ځکه چې ستاسو اواز باید صفا سي او مخاطب یې ډېر ښه واوري. نو که چېرې تاسو وایئ ما سره مایک نشته زه باید یوټیوب چینل جوړ نه کړم، دا هم ملګرو غلط ده ځکه تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ او مخ ته یې بوځئ. کله چې هغه لومړنی انکم ورڅخه واخیسته بیا یو مایک ځان ته واخلئ، نو بیا به ډېر ښه مناسبه سي. او بل هم ملګرو تاسو باید یو دوربین ولرئ. دوربین څخه دا نه چې تاسو کیمره باید ولرئ، تاسو سره باید یو موبایل وي، هغه هر کوم موبایل وي، خو باید هغه ویډیو باید یو څه صفا وکړي ځکه ویډیو ډېر زیات مهم رول لوبوي. مثال په توګه زما دا ویډیو چې زه تاسو اپلوډ کوم دا پیکاپ یعنې کوالټي سمه نه وي، نو هغه مخاطب راځي زما ویډیو نه ګوري ځکه ستا ویډیو کوالټي خرابه ده. هغه کوم اپشنونه چې ته پکې معرفي کوې هغه صحیح نه پکې ښکاري. هغه مخاطب ځي هماغه موضوع په یوټیوب کې سرچ کوي، یو بله صفا یعنې ښه کوالټي داره ویډیو ګوري. نو دوربین هم ملګرو ډېر زیات مهم دی. تاسو باید یو دوربین ولرئ، هغه که د موبایل وي یا بله که کیمره وي، خو باید تاسو کوشش وکړئ چې یو صاف کیمره پیدا کړئ، یعنې یا موبایل وي یا کیمره وي چې یو څه صفا وي. بل هم ملګرو تر ټولو زیات مهم شی ده هغه باید تاسو یو مشخص ځای ولرئ. مثال په توګه کله چې تاسو غواړئ یوټیوبر سئ تاسو باید یو مشخص ځای ولرئ. پروا نه کړي که شاته مو داسې یو شنه پرده اچولې وي یا بغیر له پردې شاته په خپل شخصي اتاق مو یا استودیو مو جوړه کړې وي، هغه باید مشخص ځای وي او لږ څه صفا ځای وي ځکه دا هم د مخاطب په جذبولو کې ډېر زیات مهم رول لري. دا یو څو فزیکي شیان ولرئ باید تاسو ځان سره ولرئ. علاوه پر دې باید تاسو یو څو دانې شخصي وړتیاوې هم باید ځان سره ولرئ تر څو غواړئ ځان سره یوټیوب کې مخ ته بوځئ او یو څه عاید ترلاسه کړئ. لومړی هم ملګرو تاسو باید ایډیټ زده وي ځکه ایډیټ ډېر زیات مهم ده. پکې کله چې تاسو ویډیو ریکارډ کوئ دغه ویډیو باید تاسو پخپله ایډیټ کړئ. هغه صحیح ده چې تاسو ځان ته بل ایډیټر نیسئ، هغه هم بیا ځان ته خبر ده. که چېرې غواړئ شخصا ځان ته یوټیوب مخ ته بوځئ تاسو باید فلم ایډیټ زده وي ځکه ایډیټ زیات مهم ده. مثلا ته په ویډیو ریکارډ کوې، په هغه ویډیو کې یو څه غلطیانې ترنه کېږي، تېره او مخته کېږي، هغه غلطیانې باید ته پکې ایډیټ کړې. دا زه چې اوس ویډیو ریکارډ کومه دې کې زه ډېرې زیاتې غلطیانې کومه، یعنې لفظي غلطي شوه یا څه بل څه غلطي رانه کېږي، نو کله مې چې فلم ریکارډ کړ هغې څخه وروسته زه کینم په موبایل کې یا کین ماسټر سو یعنې شوټ یا کپ کټ کې سو، نو په دې کې زه دا ایډیټ کوم. تملیل جوړول سول ملګرو، تملیل جوړول په ویډیو کې ډېر زیات مهم ده. تملیل څه شی ده؟ ګورئ ملګرو کله چې تاسو یو ویډیو ګورئ هغه ویډیو کې لومړی سر کې یو دانه بکګراوند تملیل ورکول سوی، هغه یو څه جذباتي وي، یعنې کله چې ته هغه وګورې او هغه موضوع ته فکر وکړې نو ته اتومات ویډیو باندې کلیک کوي هغه ویډیو ګورې. نو ته باید ایډیټ د ویډیو ایډیټ ترڅنګ د عکسو ایډیټ هم زده وي تر څو به یو خوندور شانته تملیل جوړ کړي او په آینده کې یوټیوب پرمختګ وکړي. او بل هم ملګرو د یوټیوب الګوریتم پیژندل ځکه دا هم مهم ده. غواړم ملګرو زه شخصا خپله تجربه درته ښیم، کله چې ما یوټیوب جوړ کړ زه په هېڅ شي هم نه پوهېدم، فقط شوق مې او علاقه مې ورسره درلوده چې ځان څخه باید یوټیوبر جوړ کړم. څه هم ملګرو زما ویوز کم دي ځکه چې ما په یو کال تقریبا په خپل یوټیوب چینل کې فعالیت نه و کړی
ځکه ملګرو هغه بیا بعضو ملګرو ته پته لګي چې ما ولې فعالیت نه کړی. نو تاسو باید د یوټیوب الګوریتم وپېژنئ. له الګوریتم مثال په توګه تاسو یو ویډیو اپلوډ کوئ، هغه ته باید هشتګ سره رقم ورکړئ، هغې ویډیو ته باید ټګونه سره رقم ورکړئ. ویډیو موږ باید په کوم وخت کې اپلوډ کړو، یعنې تاسو باید خپل لیدونکي وپېژنئ چې تاسو د ویډیوګانو مطابق چې زه ویډیو اپلوډ کوم زما ویډیو کې کوم وخت کې زیات لیدونکي ترلاسه کوي. نو دغه موضوع ته هم ملګرو باید تاسو ډېر زیات فکر وکړئ تر څو د یوټیوب الګوریتم وپېژنئ، تر څو تاسو یوټیوب کې ډېر زر پرمختګ وکړئ. ځکه ملګرو چې تاسو د یوټیوب الګوریتم وپېژنئ، یوټیوب کې بلس چې زه باید ټګ سره کم ورکړم، هشتګ سره کم استعمال کړم، او د خپل دا کوم مخاطبین چې زما ویډیوګانې ګوري هغه راته معلوم وي چې کوم وخت کې زه ویډیو اپلوډ کوم هغه وخت کې زیات لیدونکي ترلاسه کړي. او بل هم د یوټیوب قوانین باید تاسو وپېژنئ، ځکه یوټیوب قوانین ډېر زیات مهم دي. هر ځای کې چې ته فعالیت کوې، که چیرې مثلا یو فزیکي کار ته یو دفتر کې کار کوي، هغه له ځان نه قوانین لري. هر شی چې ملګرو تاسو کوئ هغه قوانین لري. نو یوټیوب هم خپل قوانین لري چې تاسو باید د یوټیوب قوانین وپېژنئ چې یوټیوب قوانین څه شی دي، باید زه څه شی وکړم څه شی ونه کړم. مثال په توګه قوانین دا دي چې تاسو د یوټیوب کې باید کاپي رایټ وپېژنئ، کاپي رایټ کلیم وپېژنئ، سټرایک وپېژنئ، او دې ته ورته څو شیان چې دا باید تاسو خامخا وپېژنئ. مثال په توګه کاپي رایټ څه شي ته وایي؟ کاپي رایټ دا د ملګرو مثلا زه چې کومه ویډیو اپلوډ کوم دا ته راواخلئ په خپل چینل کې اپلوډ کړئ، دې ته کاپي رایټ وایي. یعنې مستقیما تاسو زما ویډیو راواخیسته بېرته په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کړه. کله چې ته دغه ویډیو اپلوډ کړې ملګرو، دا یوټیوب تاسو ته دا ویډیو ډیلیټ کوي، تاسو ته اخطار درکوي چې دا د بل چا ویډیو ده، دا ویډیو تو خپله ویډیو دې نه ده. یعنې ته په یوټیوب کې باید خپله ویډیو ریکارډ کړې، خپله باید پکې وغږېږي، بیا کولی شي یوټیوب مخ ته بوځي. نو دغه یو څو دانې کارونه باید تاسو وکړئ، بیا انشاءالله تاسو کولی شئ په آینده کې هغو شانتې یوټیوبر شئ. نو ملګرو که چیرې مو داسې معلومات خوښ شوي نو ویډیو سره لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا پرې چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو هم د کوم پلی بټن کې خدای مسپارم.